السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې په خپل موبایل کې د خپل جیمیل اکاونټ پاسورډ وربدل کړئ. او دوستانو که چیرې تاسو یو جیمیل اکاونټ لرئ او د هغه جیمیل اکاونټ پاسورډ ستاسو نورو ملګرو ته هم ور معلوم ده، نو تاسو هیڅ مه پریشانه کیږئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې په خپل موبایل کې د جیمیل اکاونټ پاسورډ وربدل کړئ. بیا که ستاسو جیمیل اکاونټ بل په هر موبایل کې خلاص و، نو ستاسو جیمیل اکاونټ به له هغه موبایل څخه لوګ اوټ سي، له هغه موبایل څخه به ووځي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره به تاسو سمپل په خپل موبایل کې جیمیل خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې جیمیل خلاص کړئ، نو دغه رقم ګوره په دغه کونج کې 3 لاین راځي، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. او کوم اول ور خپل ایمیل کته چې کوم جیمیل اکاونټ تاسو په موبایل کې خلاص ده، نو په دغه کونج کې آیکن راځي، په دغه آیکن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ګوره دوستانو تاسو کتلی سئ سپیلاله د موږ په موبایل کې rahim_0@gmail.com دغه خلاص ده. نو راځو اوس دغه پاسورډ ور بدلو. سمپل ګوره په دغه کونج کې 3 لاین را روانې، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، لاندې به ولاړ سئ. ګوره لاندې بیا اخر ته یو اپشن راځي سیټینګز، په دغه سیټینګز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په سیټینګز باندې کلیک وکړئ، نو سمپل بیا تاسو په خپل اکاونټ باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په خپل اکاونټ باندې کلیک وکړئ، ګوره په دې کې بیا اول اپشن راځي منیج یور ګوګل اکاونټ، په دغه منیج یور ګوګل اکاونټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په منیج یور ګوګل اکاونټ باندې کلیک وکړئ، نو ګوره بیا دا رقم شکل راځي. سمپل ګوره دا به تاسو رائټ سایډ ته دا رقم کش کړئ، بیا دلته یو اپشن راځي سکیورټي، په دغه سکیورټي باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په سکیورټي باندې کلیک وکړئ، ګوره تاسو دلته کتلی سئ پاسورډ رالی. نو ګوره پیلاله وایي لاست چینج ټو 24 سپتمبر، یعنی پیلاله تاسو کوم پاسورډ چې د هغه په 4 سپتمبر باندې چینج کړی دی، بیا له هغه بعد د دې جیمیل اکاونټ پاسورډ نه دی بدل شوی. نو اوس راځو موږ د دې پاسورډ بدلو. سمپل په دغه پاسورډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په پاسورډ باندې کلیک وکړئ، نو دغه اول ور بیا له تاسو څخه زوړ پاسورډ غواړي، نو دغه رقم زوړ پاسورډ به تاسو دلته ورکړئ. نو زه راځم ګوره د خپل جیمیل اکاونټ زوړ پاسورډ ورکوم. نو ګوره دوستان تاسو کتلی سئ ما د خپل جیمیل اکاونټ زوړ پاسورډ ورکړئ، دغه رقم تاسو هم زوړ پاسورډ ورکړئ او په دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ، نو دغه رقم لږ انتظار ورته وکړئ. ګوره دلته وایي نیو پاسورډ، دلته به سمپل اوس تاسو هر نوی پاسورډ چې مو اوس خپل جیمیل اکاونټ ته لګوئ، نو هغه پاسورډ تاسو ورکړئ. نو زه راځم ګوره دلته اوس زه خپل جیمیل اکاونټ ته نوی پاسورډ ورکوم. نو ګوره دوستان تاسو کتلی سئ چې ما خپل جیمیل اکاونټ ته نوی پاسورډ ورکړئ، نو په دواړو خانو کې به تاسو نوی پاسورډ ورکړئ. په د اولې خانې کې تاسو هر نوی پاسورډ ورکړئ، په د دویمې خانې کې هم تاسو هغه نوی پاسورډ ورکړئ، او لاندې په دغه چینج پاسورډ باندې بیا تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په چینج پاسورډ کلیک وکړئ، ګوره یور پاسورډ واز چینج، دلته هم ګوره راغلی یور پاسورډ واز چینج، ګوره پاسورډ بدل سو. نو اوس تاسو جیمیل اکاونټ چې هر ځای خلاص وي، هر ځای چې خلاص وي، له هغه دې څه به لوګ اوټ سي، او دغه رقم که هر چا ته تاسو پلی سټور خلاص کړی وي، د هغو پلی سټور به هم بند سي. یعنې ګوره اوس موږ د خپل جیمیل اکاونټ پاسورډ بدل کړئ، له ټولو موبایلانو څخه به اوس ستاسو جیمیل اکاونټ ووځي او صرف به تاسو ته ستاسو د جیمیل اکاونټ پاسورډ معلوم وي. نو د دې طریقې په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره خپل د جیمیل اکاونټ پاسورډ بدلولی سئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښ سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ، تر څو هغه له دې څخه فایده واخلي، او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.